په هیواد کې د پسرلي موسم پر رسیدو سره د بلخ ولایت په کچه د 1 میلیون نیالګیو د ایښودلو لړۍ پیل شوه. د دغه بهیر د پیل په مراسمو کې د بلخ والي په دې برخه کې د یوې ځانګړې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ څو د دغو نیالګیو د ایښودلو ترڅنګ د هغوی ساتنې او پالنې ته هم پاملرنه وکړي. دا کمیټه د شیخ صاحب علماء شورا په مشرتوب چې او د رئیسان صاحبانو او د وتاکاو او د نورو وکیلانو دوی چې کوم دا مجلسونه کړي دي او بیا دا طرحه جوړه کړې ده. موږ د دې طرحې تایید کوو، در شا یې ولاړ یو. اول به زه دا تاییدومه، هم به نیالګي ږدمه، هم به وروسته مراقبت کومه. د بلخ د علماو شورا رئیس چې د دغې کمیټې مشري په غاړه لري وایي چې دغه کمیټه له اماراتي او غیر اماراتي ادارو څخه جوړه شوې ده چې د یادو نیالګیو د ایښودلو او ساتنې مسؤلیت لري. په همدې حال کې د مزار شریف ښاروال زیاتوي چې ټاکل شوي د 1 میلیون نیالګیو څخه 700,000 یې په مزار شریف ښار او پاتې نور به یې په ولسوالیو کې کېنول شي. ما که طرح جور کردیم، گزارش برابر کردیم. در مقام ولایت تقریبا 3 مجالس ما گرفتیم. یک مجلس با تمام کلانتر صاحبان شروالی به همکاری شروال صاحب همهش موافقه کرده که همین گزارش و همین طرح مناسب است باید عملی شود. 1 میلیون نهال باید به سطح ولایت بلخ در 15 ولسوالی و مرکز شهر مزار شریف امسال باید ما و شما به سطح ولایت بلخ ایرا غرس بکنیم و این پروسه را باید خیلی با کامیابی پیش ببریم. 7 لک تنها در شهر مزار شریف غرس می گردد. رابطه با چگونگی غرس نهال ملت داوطلب حاضر شده، هر صنفی، اصناف، اتاق تجارت، اتاق صناعت و همچنان کلانترای محترم، هر کدامی از داوطلبانه یک نهالشان و در پهلوی زی مراقبت ازی را به عهده گرفت. په ورته وخت کې د بلخ ولایت اوسیدونکو د یادې کمیټې له جوړېدو څخه په ملاتړ سره د دغو کېنول شوو نیالګیو د ساتنې ډاډ ورکړ. از ایوازی که ما زمین خود به یک سطل زباله تبدیل بکنیم، امیر ما به سرسبزی تبدیل بکنیم بهتر است. باید هر مردمی که امیجا پیش خانهش نیال امیجا شاندن مسئولیت امیر دارن که باید این از آب بتن که نیال خشک نشه. د یادونې وړ ده چې د نیالګیو ایښودلو کمپاین هر کال د هیواد په کچه په لاره اچول کیږي چې تیر کال هم د بلخ ولایت په کچه د اړوندو ریاستونو له لورې شاوخوا 150,000 نیالګي کېنول شوي وو.